ورځ د جمعې یو عظیم او بهترین ورځ ده، ځکه په دې کې مسلمانان جمع کیږي د فاره د بیان او د خطبې د اوریدلو لپاره، د فاره د مانځه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مګو تاسو ته آداب را ښودلي دي د دې ورځې لپاره، او مګو تاسو ته دې باندې تیزی را کړې ده چې هغه مګو تاسو په خپل عمل کې راولو. دیو جنا عبد الله بن عباس رضی الله عنه دغه روایت نقل کړه، مګو تاسو ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. دا ورځ د جمعې، دا ورځ د اختر ده، الله سبحانه وتعالى د مسلمانانو لپاره ګرځولې ده. فمن جاء الى الجمعه فليغتسل. نو په ورځ د جمعې باندې چې څوک مسجد ته راځي، دغه انسان د غسل وکي، دغه انسان د خپل بدن پاک کی، هغه بد خوشبوئی چې د بدن باندې هغه د پاک دي کې به د مسجد ته را دي شي. وان كان طيب فليمس منه. او کچیرته کې دغه انسان سره عطر وي، خوشبوئی و سره هغه دی ولګوي. دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د خوشبوئی سره مینا کوله. حدیث عائشه رضی الله عنه کی راضی، نبی علیہ السلام با عطر خوشبوئی خو خوله او فدیمه نبی امر کول با وعلیکم بالسواک. او لازم دی پتا اسمن مسواک لګول. مسواک یو بهترین عمل له د انسان خلو سره صفا کیږي، رب العالمین فدې سره راضي کیږي، او د نور ډیر شفاعت لدی راضي. نظم عزت مندورونو، کله چې ورځ د جمعې وي د هغه اهتمام کول، هغه کې غسل کول، هغه کې عطر لګول، هغه کې مسواک لګول، او مسجد ته وخت تلل د فرض خطبه دا اوریدلو، رب العالمین به انسان ته په دې سره زیات اجر ورکوي.